نو دا بل چې ودرېدل څه په صاحب کې اوري نو هغه یاره شابه چې د څلورو بوډاګانو نومونه د قرآن د ثابته و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب او یو بوډا و پنځم بوډا و دغه نوم مې نه ویلی و درته یاد و اوري یاره کافر به د ډزو ماشین څنګ ته اچولی جومات ته بس راوړه اوري خو داسې ور رپېدم خدای دې خیر پېښي بابا ماشین راوړه مچې ته څه ګناه مې نه ده شوې څه زنا مې نه ده کړې چې بابا ماشین راوړه اوري یاره بس دغه د اواز بابا ستړی مه شي خدای دې به که دا ته خو داسې اوار رپېږي طالبه دا ولې مال یاره مال بابا مال خیر دی ول خیر هم دی یو خیر هم نه دی د خدای کوره کې ته خبرې دوه ځای ول خیر هم دی یو خیر هم نه دی نو مال بابا څنګه چل دی دا ماشین دی راوړه خیر دی ول د ابراهیم کاکا او د اسماعیل کاکا او اسحاق کاکا او یعقوب کاکا و د هغوی دا نومونه په دې قرآت کې وایي 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 او دا زما دا نوم پکې ولې نه وایي و دا سر دې ول د یقین ټاټوکی که څه و د ځای مې دا نوم ووایه کاکا مال کاکا ویمه ما ستا څه نامه ده ما ډېره ښه چې په دې قرآن کې به وي د خیر څه و زما رابیل کاکا نوم دی رابیل مال په اوږدمه سپاره کې شته یا ایها الرابیلو مال شته د خیر و دغسې بېګاره مې دا نوم وویل دا 200 روپۍ یې مو واخله 200 روپۍ راکړې مې په جوب کې واچولې ماښام ټیم و بس راغی اوري چې راله خو دا رابیل کاکا مې شاته سلمه ودرېده اوري ما کاکا نیت تړی مال الله اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مې پړې کې پټ وایه اوري و د رابیل کاکا نوم به وایم ښه مال یا ایها الرابیلو نو هغه شاته ټوخی وکړه چې زما نوم خو واست اوري مال لا يدخل الجنة او رابیل کاکا په جنت کې نه داخلېږي مال انت حمار مال دا شتمینی خري دي امباریان خري دي اوري مال قوم الجاهلون او دا قوم جاهل دی په قرآن کې د نوم نشته دی په ما به دې په 200 روپۍ وایي مال قوم الجاهلون دي جاهلان دي اوري نو وروسته چې دې چل وشو نو جان د لازم چې چېرته زما د بده شامته لروای مولا دی رسول شوی په دې حساب کې مولا ولاړ دی غاړه ته ځکۍ چې دا ته کم ځای به خدای دې کور راکړه یا ایها الرابیلو خو په قرآن کې نشته دی او ته به چې انت حمار نو یې خره دي اوري نو زه پوه شوم څوک دغه دی مال شاته ولاړ دی او ما دا شاید په عربۍ کې جواب ورکړه مال غاړه ته ځکۍ اوري خیرات مې غلط ویلی دی بس په عربۍ کې مې جواب ورکړه مال لا تنحنحو معنا دا ده چې ای غاړه ته ځکوونکي شاته شپ شه اوري مال 200 دراهمه 200 روپۍ مې اخیستې دي یا ایها الرابیلو د رابیل کاکا په نوم شاته پسې ولاړ دی ونصف لک ونسل ستا دې غاړه ته ځکوونکي او سل زما شوې هغه د قیش ټوخی راکړل ټیک دی که غلط تلاوت یې نوره پسې وایه خیرات کې نه پوهېږي قال الله اکبر راښکته شوم اورې چې لمونځ مې سر ته ورسوه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مال السلام علیکم ورحمة الله السلام علیکم ورحمة الله نو رابیل کاکا ورو ټوپۍ دې دربله استاد زما نن خو دې پکې وایم هلو که نه مال په اتهشتمه سپاره کې بل هم شته بیا نو یاره بس دا خو دې دغسې شوه دا یعقوب او اسحاق له جګړه وکړه او زه دې جومات له یعقوب کاکا بیولیم جګړه یې څه وکړم بس اسحاق له جومات ته راغی چې جومات ته راغی وایي استاذه ما ورته وویل لا څه جګړه وکړه یعقوب لالا ول زه دې ټکی منظم نه کوم دې جومات ته درې کوم په دې غېږ وباسم درې کېږم لا ځکه چې ډاډې دې وغیم خدای کور کې جګړه څه ورو وکړه ګناه ما لره ما دې جومات ته په غېږ وباسم یاره بس یاره یعقوب کاکا له مال یعقوب له ورته مال اسحاق له وایي چې جومات ته په دې غېږ وباسم ول کېنه دې جومات ته به دې په څنګه غېږ وباسي ول په جومات کې ملا ول ما په خپل غېږ کې نه ولې مال بل مخ حرب کې وباسي مال بل دې کې نه مال دا خرج دا خدای ملکور یا خلیل طلاق زمان یا ته مشارکه کاکا ټیک د ستا په طاقت ناس ما څوک نشي سای ول هغه د جماعت په غیلو باسي او ما په جماعت کې په خپل غیل کې نه ولې ما دا غیل کې مې ته خو دې غول مخره بساوري هغه خو دې دغه شي شو بیا د بازار نه اچار راوړی و اچار راوړی و هغه اسماعیل کاکا کنه هغه راوړی و دغه د اچار او دغه ابراهیم کاکا دغه وکړه هغه ته نوړې راپورته کړه چې نوړې راپورته کړه خو نوړې راپورته کول څو خدای په دې سو کې ولدا پوز را ټټو وکړه چې شي بس انا استاول په کته په باندې کړه بس اول خو یو به تر لوټي ورو دا کوي کنه ما کام تیم د روزه ماته کا یو غرض غروز احساس او زه خو په ډوډۍ اعلان شوم خدای دې په یو بل وغه یا ما ډوډۍ خو بس یو راغ جمعه ته ول ساعت ته ډوډۍ خو موږ سبا هر یو بل وغه ولې دا چار نه سخته جګړه شروع شوې ده خو شروع ته خدا سری یې نه پیوي کله یو ته مکینه کا ما کولر شه خدام خانو ګلر شه ما کا
دازی شده قدر پا ما بودی کنید وشته ما استاز و کجا خبر بلام که وشته ما که خاخم وشته باوی دا دول ما میوش کنه دا لوټه ماته شه دا امر کړی ویم دې دړې دړې که ما یا خدای ما داسې د طلاق یارو سره استاز و کجا ما زم پکې وشته به خدایم کور کړ ول بلا ول خوښ شو ما خاخ ته خوښ کړم الغاک بکا وساوي دا خو دې دغه شي شواوري بدأ كي نور سبب كي نور بكي سوي نور خصنا نشتغل دا غمبر كي وفلا غمبر بس ده غمبر مو ولا بس ده بس غمبر منګه نه کړی نه ته وې څه غمبر شو دا دا راکې دې بند ولا دام بزاك سوي كيز بانو راجل سكوك كباس نمشرف لا جن المشرف بري لا لام بري على سور خطاي بري على عندك سكسس على ايزنج رياكشن ليزر دي بيزنج هذا جيزنج دي لسا دي زاكسل خير بخير في شلك السليمه شلاليا وين قدرت مرة فوق خراب كي ورجع كوره ما شاء فرمان ده ما تراسين كلمة كاميرا ده راسين هذا كمبيوتر ده وركو انا قال زمان زمان شاكر تلنا يجيبون بدري ما كده بس مو خارج بدهم شيء وداس كوكو يا بس